شعر په اولنو او اوسنو کې. شعر د آدم علیه السلام له پیدایش سره سم زیږېدلی دی. تاسو به وایست چې یاره د شعر د ژوندانه مالګه دې بیخي ور ډېره نه کړه. خو زه هغه شعر نه ښوم چې مطلع، مقطع، وزن او قافیه لري، بلکې مطلب مې له احساس څخه دی. په کومه ورځ چې خدای آدم علیه السلام پیدا کړی، په همهغه ورځ یې په زړه کې احساس هم ور واچاوه. او دا خو نو بیا ټولو ته معلومه ده چې که اولني دي که اوسني، ټولو شعر احساس بللی دی او احساس یې شعر. ابلیس لعین چې کله بابا آدم او حوا انا په جنت کې تیر ایستل، نو دوی ته وروسته خورا ډېر د ندامت او پښیمانۍ احساس ورولوید. خو د دې احساس د بیانولو لپاره په دوی کې د یوه لا هم مناسب الفاظ نه وسته. خدای تعالی چې د دوی زړونو ته وکتل، نو یې دوی ته په خپل رحمت په ښایستو، رنګینو او موزونو الفاظو د احساساتو د ویلو چم ور وښود. ګوره، خدای په خپل رحمت په ښایستو، رنګینو او موزونو الفاظو د احساساتو د ویلو چم ور وښود، چې همدې چارې ته خلک شعر وایي. او خدای د دوی په زړونو کې دا دعا ور واچول: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای موږ پر خپل نفسونو ظالمان سو، ستا له امره په خطا ګناهکاران سو. که ته عفوه د رحمت راته ونه کړې، نو موږ غرق سو د عصیان، لوی تاوانیان سو. تاسو که د دې دعا و الفاظو ته متوجه سئ، نو د دوی ندامت، پښیماني، عجز او سلګۍ به ټول پکښې واورئ. په دې الفاظو کې دونه انساني احساسات نغښتل سوي دي چې که نن هم یو د خدای بنده په همهغه احساس ووایي، نو په یقین سره به زړه ورسره ورپېږي او سترګې به حتما ورسره وبهیږي. ولیم سټافورډ خو بې څه نه وویلي چې هر انسان شاعر زیږي، خو هغه چې د الفاظو په استعمال او اوډلو پوهیږي، خلک هغه ته شاعر وایي. په پخوا زمانو کې خلکو له شعر څخه د خپلو خدایانو د اوصافو د بیانولو، د مذهبي او تاریخي کیسو ویلو، د خبر یا پیغام خپرولو، په تفریح او د خپلو اسلافو په توصیف کې خورا ډېر کار اخیستی. د شعر یا موزون کلام یوه خوبایي دا ده چې د خلکو خصوصا د نالوستو وګړو په ذهنونو کې خورا ژر کښیني. او همدا علت و چې پخوا موزون کلام تر نثر ډیر و. تاریخ پوهان د ګیل ګامش حماسه چې تقریبا تر میلاد 2000 کاله پخوا ویلې سوې ده، د نړۍ لومړنۍ حماسه یا شعر ګڼل کیږي. او تر هغه وروسته د هندوستان د مهابهارت او راماین حماسې د تاریخ له رویه زړې بللې سوي دي. ګیل ګامش د سومر له خورا زړورو پاچاهانو څخه و، او سومر تمدن بیا هغه لومړنی تمدن و چې په ژبه کې د نوښت ترڅنګ په ځانګړې مهندسۍ او حکومتولۍ هم مشهوره دی. شعر د انسان په څیر له خپل پیدایښت وروسته ورو ورو پرمختګ کاوه. له خالپوڅو پر پښو ودرېد، ځوان سو او لا دا دی تر ننه د انسان ملګری دی. که یو اوسني حالت او معیار ته وګورو، نو له خوارکي څخه عمر خوړلی بوډا جوړ سوی دی او خپل مرګي ته شپې ورځې شمیري. خو که د اوسنیو بې شمېره شاعرانو په قلمونو کې وګورو، نو د لفاظانو نغری اوس هم په تود دی. شعر لکه تر مخه چې مو وویل د انسان د ژوند همیشنی ملګری دی،
او د یوه کارآمد ملګري په څیر یې د ژوند په مختلفو وختونو کې ښه پوره په درد هم خوړلی دی. انسانانو له شعر څخه په جنګونو، په ستاینو، په عشقونو، په خوښیو او غمونو، په شهرت او چاپلوسیو کې ښه ډیر کار اخیستی دی. د انسان دې وفادار ملګري له زمان او انسان سره خپل دا سفر جاري ساتلی و. هله ګورو چې ځان یې تر یونانه ورساوه. یونانیانو ته چې شعر ورورسید نو یې خورا درناوی او خدمت وکړ. دستي یې نوي او شاندار کالي په واغوستل. د دربار او فلسفې ژبه او آداب یې ورزده کړل او خاص اصول یې د ده لپاره وضع کړل. او همدلته د غرب د اوسني ادب تولد وسو. یونانی شاعر هومر نه یوازې د ایلیاډ او آډسی په نومونو دوې داسې تاریخي حماسې پکښې ولیکلې چې تر نن ورځې پورې تاریخي ارزښت پر ځای پاته دی، بلکې خلکو یې شاعري د یوناني ژبې د زده کړې او د یونانیانو د روزنې لپاره اړین وبلل. شعر په زړه کې خورا خوشحاله و چې ولا پر ښو خلکو واوښتم، خو هغه نه و خبر چې په همدې یونان کې به د ده سرسخت مخالف افلاطون هم واوسي. د افلاطون له شعر او شاعرانو سره نه و جوړه. د هومر شاعري ته تل په تنقیدي نظر کتل. د دې استدلال دا و چې شاعران او شاعري د خدای او طبیعت په اړه اکثره غلط ثابت شوي دي او د شاعري اغیزه ژر خپرېدونکې او اکثره زیان رسونکې تمامه سوې ده. شعر یې یو خیالي او له حقیقته لیرې شی باله او د انسان د لویدلي حالت علامه یې ګڼل. خصوصا افلاطون له دې نظر سره سخت مخالف و چې وایي شعر د ژوندانه تقلیدي بڼه ده. ده به ویل چې انسان ته په ابدي اشکالو پوهېدل ډیر ضروري دي او دا پوهه صرف په مناظرو او مباحثو ترلاسه کېدلی سي، نه په شعر. که څه هم افلاطون په ټولنه کې شعر د ښوونې او روزنې لپاره په مدني مراسمو او جشنونو کې ګټور ګڼلی، خو تل یې د شک په سترګه ورته کتلي وه. په همدې سبب یې له خپل جمهوریت ټول شاعران استلي وه. جالبه دا ده چې له شعر سره د افلاطون د ضدیت سره خلکو بیا هم د ده په لیکونو کې د شعر د مختلفو فورمونو استعمال موندلی دی. پر شعر د افلاطون او د ده په څیر د نورو لږکیو پوهانو مخالفت اثر ونه کړ او خپل سفر ته یې په همهغسې جوش و خروش ادامه ورکړه او ګورو چې ځان یې تر عربو ورسولی. په عربو کې هم تر اسلام د مخه شعر خورا باب و. د اشرافو، پوهانو، نامدارو او فصیحو خلکو کار یې ګاڼه. دا زمانه په فصاحت، بلاغت او خطابت کې د عربو د عروج زمانه وه. دوی د اولنو په څیر په شعر کې د خپلو ډبرینو خدایانو د ستاینو ترڅنګ له شعر څخه هم هغسې په خبر خپرولو، جنګونو، جشنونو، ستاینو، عشقونو او پر دې ټولو سربیره په خپل قبیلوي غرور کې هم ښه ډیر کار اخیستی. ګواکې د نن ورځې د میډیا کار ټول له شعر څخه اخیستل کېدی. په هغه وخت کې د مکې ښار ته نږدې د عکاظ په نامه یوه سیمه وه چې خلک به د حج په مراسمو کې پکښې راټولېدل او مشاعرې و میلې به یې پکښې کولې. په دې مشاعرو کې به د عشقي او خمریه اشعارو ترڅنګ د مختلفو قبیلو ترمنځ د شعرونو مقابلې هم کېدلې او هرې قبیلې به کوښښ کاوه چې په خپلو اشعارو ځانونه په دردار او معزز وښوي. د مشرکینو د وخت په مکه کې خو شعر او شاعري ته دونه اهمیت ورکول کېدلی چې د کعبې پر پوښ یې د هغې زمانې 7 کلاسیک شعرونه په زرو زرو لیکلي ځړولي وه. خو کله چې د عربو په ټولنه کې د اسلام دین ظهور وکړ نو عربو د دې نوي دین پر ضد تبلیغات پیل کړل او د دغو تبلیغاتو لو برخه په شعر باندې کول.
د اسلام او حضور اقدس وسلم پر ضد به یې اشعار ویل او د عامو خلکو اذهان به یې ورمخشوشول. د دوی دا کار دې حد ته ورسېدی چې خدای په قرآن کې یوه لویه سوره د الشعراء په نامه نازله کړل او دا طبقه یې ښه ټینګه پکښې وټکول. شاعران یې ګمراه او داسې څوک پکښې وبلل چې دوی څه وایي هغه کوي نه. والشعراء یتبعوهم الغاوون، د شاعرانو پیروي کول ګمراهي ده. او ورپسې وفرمایل او بېشکه دوی وایي هغه څه چې دوی خپله نه کوي. په همدې سلسله کې خدای د سوره یاسین آیات کې هم وفرمایل او موږ وده یعنی مبارک صلی وسلم ته شعر نه دی ورښودلی او نه دا له ده سره ښاییږي. کله چې قرآن د شعر او شاعرانو پر خلاف دونه جدي موقف نیسي نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په اسلام کې شعر روا دی؟ جواب یې هو دی، ځکه خدای په قرآن کې هغه اشعار او شاعران ښوولي دي چې په شعر کې یې شرک کاوه او شعر یې د اسلام پر ضد د جنگ او تبلیغ په ډول کاراوه. خو خدای په همهغه الشعراء آیت کې د برحق شاعرانو ننګه هم کړې ده. د شعر په اړه د مبارک صلی الله علیه وسلم څخه هم مختلف احادیث راپاته دي. ځینې اشعار له حکمت ډک وي. بل حدیث وایي په تاسو کې داسې څوک چې بدن یې له چرک څخه ډک وي او ټول بدن یې ورڅخه متضرر کیږي ډیر ښه دی تر هغه چا چې بدن یې له شعر څخه ډک وي. د دې دوو متضادو حدیثونو په پوهاوي کې به دا دریم حدیث ډیره مرسته راسره وکړي. شاعري لکه عامه ویناوي ښه یې د ښه وینا په ډول وي او بده یې د بدې وینا په څیر. خپل مبارک صلی الله علیه وسلم که شعر نو جوړ کړي نو د نورو شاعرانو اشعار یې کله کله ویلي دي چې په لوستلو کې به تل په غیر ارادي ډول غلطېدی او دا ځکه چې خدای د مبارک صلی الله علیه وسلم ته شعر نو ورښودلی. خوشحال خان خو په خپله دستارنامه کې لیکي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها په شاعري کې ماهره وه. ډېرې قصیدې یې یادې وې، څو زره بیتونه یې یاد وه. گاه گاه به حضرت صلی الله علیه وسلم ته ویل. حضرت صلی الله علیه وسلم به ورته وموسید. د اسلام په اوایلو کې 4 داسې مشهور شاعران تیر سوي دي چې تر اسلام د مخې هم شاعري کول او هر یو یې د مشرکینو د تبلیغ په مقابل کې ډیر مؤثر ثابت سوي دي. عبدالله بن رواح، قعب بن مالک، قعب بن زهیر او حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه. حسان بن ثابت ته خو مبارک صلی الله علیه وسلم په مسجد کې یو جلا منار ور جوړ کړی و او پر هغه به د مشرکینو په مقابل کې اشعار ویل. او یو وخت خو مبارک صلی الله علیه وسلم د قعب بن زهیر رضی الله تعالی عنه له یو شعر څخه دون متاثره سوی و چې خپل چپنه یې ورکښلې وه او د ده پر اوږو کړې وه. پر دې هر څه سربیره د ابن سلام او ابن خلدون په څیر محققینو نظر دا دی چې د جاهلیت د زمانې شعر تر اسلامي شعر مخته و، ځکه په مضامینو کې وسعت، پراخوالی او ژوروالی ډیر و او په همدې دلیل پر اضافه کوي چې د حسان بن ثابت جاهلي شعر تر اسلامي شعر بهتره و. داسې ښکاري چې تر اسلام وروسته شعر نه یوازې پر ځوړه روان سو بلکې د لبید بن ربیعه رضی الله تعالی عنه په څیر شاعرانو شعر ویل پرېښودل او پر ځای د قرآن تلاوت غوره وبللی. دا ولې؟ یو علت یې خپله د قرآن فصاحت او بلاغت ګڼل کیږي. قرآن دونه فصیح کلام ثابت سو چې بل هر فصیح کلام ډیر کم ورته وایسېدی. دوهم علت یې دا و چې د اسلام تر مخه شعر کې فحش، بربنډوالی، د شرابو ستاینې او پر یو بل د برترۍ شعارونه خورا ډیر و. چون اسلام د دې ټولو کارونو خلاف و نو پر دغسې شعر باندې بندیز ولګېدی او ځای یې داسې شعر ونیوی چې د توحید تر څنګ یې د مبارک صلی الله علیه وسلم په اړه نعت او د مشرکینو د تبلیغ جواب هم پکولی. که څه هم د اسلام د اوایلو شعر به د شعریت له لحاظه کمزوره و خو پر ټپه ونه درېد
او پر لوړو ذکر سوو مشهورو شاعرانو علاوه حضرت علي کرم الله وجهه هم دیوان پکښې راپرېښی دی. د خلفای راشدینو تر زمانې وروسته اسلامي شعر ورو ورو ځان ته یوه بېله لار غوره کول. د امویانو په دوره کې اسلامي شعر په لومړي ځل دربار ته ننوتی او په دربار کې یو ځل بیا شاندار مقام خپل کړی او د سلطنت ترڅنګ یې تصوف ته هم میلان وکړ چې د عربي ژبې ترڅنګ فارسي هم له ځانه سره ملګری کړه. په اسلامي نړۍ کې د عباسیانو، عثمانیانو او په آخر کې د مغول دورې د کلتور او ادب لپاره ډیره ګټورې تمامې سوې او له همدې ځایه شعر بیا تر شا ونه کتل. په همدې زمانو کې د شاعرانو خولیانې په غوړو کې وې. پر شعرونو او قصیدو به لوی لوی انعامونه، رتبې او اعزازونه ترلاسه کول. ښکاره خبره ده چې کله هنر د واکدارانو د ساتیري شی سي نو هنرمندان هم ورسره ماړه او په عزت سي. ارواښاد ګل پاچا الفت په ادبي بحثونو کې لیکي سلطان قطب الدین امیر خسرو ته د هغه پر شعر د یوه فیل په تول سره او سپین زر ورکړل. اکبر پاچا مولانا فطرتي کشمیري ته د هغه پر 2 بیتونو 12,000 روپۍ ورکړې او سلطان محمود غزنوي د ابوالقاسم حسن عنصري بلخي پر هغه رباعي چې د ایاز په اړه یې ویلې وه د عنصري خوله 3 واره له جواهر ورډکه کړه. د اسلامي شعر په دې عروج کې ډیر لوی او نامتو شاعران ظهور وکړ لکه حافظ، امیر خسرو دهلوي، مولانا جلال الدین بلخي، بیدل او داسې نور. د پښتو لیکلي ادبیات هم له شعر څخه راپیلېږي. د پټ خزانې له رویه د امیر کروړ هغه شعر یې پیلامه ده چې وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته، پر هند و سند و په تخار بل پر کابل نسته، هم پر زابل نسته له ما اتل نسته. د دې شعر له پوخوالي جوتیږي چې شعر پښتنو ته د امیر کروړ تر زمانې ډیره زمانه تر مخه راغلی دی. پښتانه د الفاظو په موسیقیت، ردم او پیلو له ډیره وخته بلد دي. کې د لنډیو او نارو پل یې پسې ور واخلو نو له کومه وخته چې دا قوم پر مځکه ساه اخیستې ده ملګرتیا بې هم له همهغه وخته ورسره راپل سوي وي. په پښتو کې شعر ته په لیکلې بڼه په لومړي ځل خوشحال خان په دونه اندازه کار وکړ چې احسان به د نړۍ تر پایه هیر نسي. بندوبست د پښتو شعر ما پیدا کړ، ګڼه شعر د پښتو غیر سیال، نه یې وزن نه تقطې نه یې عروض و، 2 مصره د خفیف بحر 2 تال، د غزل نه یې مطلع نه یې مقطع و، نه صفت نه یې تشبیه نه یې مثال، مګر زه یې چې گویا په شاعري کړم پښتانه یې پوهول عز تعال، د دیوان مې که بیت بیت سره حساب کړې تر 40,000 به تیر سي په 100 کال. بل ځای وایي په پښتو شعر چې ما علم بلند کړ، د خبرو ملک مې فتح په سمند کړ، یو په حال او په ماضي کې هسې نه و، د سهیل غوندې مې ځان باندې څرګند کړ. خوشحال خان شعر د هومر په څیر د خپل قام د پوهاوي لپاره په هر ډول وکاراوه. ښکار، طب، پښتونولي، عشق، تصوف، مردانګي او حتی سکس یې لا هم پکښې ور وښودل. نصیحتونه یې پکښې وکړل، قام یې یووالي ته پکښې راوبلی، قیامونه او جنګونو ته یې پکښې وهڅولی، د قام بد عادتونه یې پکښې ور وغندل او چې اصلاح نسول نو یې بیا پکښې وشکنځل هم. د پښتنو و مذهبي طبې ته چې سړی ځیر سي نو خپلې دې بې ځایه طبې له ډیرو هنرونو بې برخې کړی دی. شعر هم ماسیوا نه و. داسې معلومیږي چې په پښتنو کې ډیرو ملایانو شعر ته په سمه سترګه نه کتل. علت به شاید هم هغه د اسلام په اوایلو کې پر ځینو اشعارو بندیز و. علي خان و دغسې ملایانو ته د قناعت په ورکولو کې وایي عالمان شعر په څه ګڼي ممنوع،
ډیر آبیات له آن حضرت دی مسموع. عذاب ندی نه ثواب شعر خو صوب دی، گاهی اغوندی انسان گاهی سبوع. شهید مولوی عبدالغفار بریالی خو گر سره قسم ورکوي، بې خبره مبدعین وای نحسی دی، ما په والله که لیدلی شر د شعر. کله چې په پښتني ټولنه کې له شعر سره دغسې تعصب پر زیاتېدو سو، نو د دې تعصب د راکمولو لپاره په اغلب ګمان دا خبره عامه کړل سوه چې یو څوک تر هغو شاعر کېدلی نسي تر څو د مبارک صلی الله علیه وسلم سترګې په خوب لیدلی نه وي. د دې خبرې ثبوت خو راته معلوم نه دی، خو رد یې د شاعرانو بې شمېره تعداد حتمن کېدلی سي. له دې خبرې سره په ټولنه کې شاعرانو ځانونو ته یو ځل بیا ځانګړی مقام ترلاسه کړی. خوشحال خان که شعر حرام نه ګڼي نو د هر چا کار یې هم نه بولي. شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یوه وږسترګې د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال. د هغه شاعر دانې وسه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال. په دې وخت کې کلا پښتو شعر له درباره محرومه و، خو د ملکانو او خانانو دیرې ته یې لاره کړې وه. خوشحال خان د پښتو شعر مکتب وګرځېدی او د زامنو ترڅنګ یې نورو ډیرو شاعرانو هم لار تعقیب کړه. له همدې ځایه پښتو شعر پر 4 لویو شاخونو وویشل سو: عشقي، تصوفي، دینی او اخلاقي. که څه هم په عشقي او تصوفي اشعارو عوام دونه نه پوهېدل، ځکه ژبه او خیال یې عام فهمه نه ول، خو د خواصو په محفلونو کې زیات هرکلی کېدلی. دینی او اخلاقي برخې هغه برخې وې چې د اجتماعي آدابو څخه نیولې بیا تر دیني کیسو او مسلو پورې ټول په ځان کې رانغښتل. د یو ولس د بېسوادۍ کچه چې په 21مه پیړۍ کې د 80% په شاوخوا کې وي، نو د هغه ولس حال به 450 کاله پخوا څنګه و. همدا علت و چې کوم شاعرانو چې عام فهمه شاعري وکړلې، هغوی د عامو او خواصو پر خولو پاته سول، لکه خوشحال او رحمان. او چا چې دا لار تعقیب نه کړل، هغوی که څه هم په خواصو او ادیبانو کې وستایل سول، خو د عوامو پر ژبو یې نومونه پاته نه سول. په پښتني ټولنه کې شعر کرار ځان ته ځای جوړاوه. د ستر احمدشاه بابا په وختونو کې دربار ته لار پیدا کړه او د سیالو ژبو سره رقابت پیل کړ. تر دغو دورو وروسته پښتو شعر یو بل شاخ هم وموند او هغه حماسي شاعري ده چې تر نننۍ زمانې پورې ځان را رسولی دی. دا خو د اولنو د شعر لنډه برخه سوه. په 2مه برخه کې به د اوسنو شعر تر یوه ځغلنده نظر تیر کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم.